یو خپلو کې راجمه دي لاسونه ورکله په پل د صراط باندې تیریږي روان دي دا هغه پاټک دی چې فیصله کېږي انسان به دغه دین ښکته ورلویږي یا به په دې باندې پاس پورې وځي دې وخت کې الله عالم ته یو اعزاز ورکوي د قرآن عالم ته یو اعزاز ورکوي دغلته به ورته آواز وشي ودرېږه دی به ودرېږي دته به وایي ودرېږه په دې ځي څومره خلک ستاره خاندان نه هغه جهنم فیصله پې شوې ده جهنم ته تلی دي سفارش کوه د ځان سره جنت ته بوځه نن دې ته سوچ وکړه نن جیل ته روانې پولیسو ګرفتار کړی لاس ترې حد کړی لوېدلې دي دنیا به څه سزایي هغه ځینې ستا یو رشته دار خپلوان دې راشي د دغه جیل خانې نه تا آزاد کړي دې روان کړي نن ته هغه قیدخانې ته روانې هغه قیدخانه ده چې هغلته محترمو احادیث سړی وګوري انسان حیران دریان شي نبی علیہ السلام فرمای جهنميان به دې جهنم کې دومره وجاړي در سترګو اوخ کې به ختم شي یینې به روانې شي شپېته شپېته ګزه یو انسان قد دی الله ورته غټ کړی دی دیو ته به خوراک میلاو شي زقوم دا به په مرۍ کې ونخلي دیو به چغې وي زر کاله به چغې وي د آخرت زر کاله اوبه چغې به ولګي اخره کې د پاس نه به وریځې راشي د پاس نه به د لړمانانو مارانو باران وشي فرشتې به دیو ته په ګرم جامونو کې د جهنميانو یینې زوی راوړي مرۍ کې هغه غنو والا خوراک انخته دی دومره سخت په تکلیف دی ګرمایش راغستی دی دی بیا وایي چغې هغه جامونه ورته لوی جامونه راوړی شو هغه جام چې دی ځان ته رانږدې کې روایاتو کې راځي د دې انسان د بدن د غوښې اړوکې غاښونه دا به ولی شي هغه تفتش د وجې نه به پرې جام کې ښکته راوغورځېږي دی به هغې ته نه ګوري دی خو ګرمایش دی خو ګرمۍ راغستی تندې راغستی تکلیف دی هغه جام بیا هم په سر رااړی سکیې روایت کې راځي کله چې دغه وسکي لاندې را کلمې او ټول نظام به ترې لاندې په شرمګاه ښکته وغورځېږي دا هغه ورځ ده انسانان به چغې وایي جړا به کوي اخره کې به هغه د جهنم داروغه فرشتو ته ووایي تاسو الله ته ووایي چې لږ کمې په مونږ راولي د عذاب کم شي ورځ په ورځ زیاتې راځي کمې نه راځي دیو به پخپله چغې کې الله ته الله به جواب ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلمون ځئ کورې شئ ما سره خبرې مه کوئ دنیا کې تاسو کله اورېدلې وه دنیا کې بار دا تاسو ته نه ویلی شوي نن ورځ خبرې کوئ بهرحال محترمو دا هغه قیدخانه ده یو اوږد حدیث ته عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث نقل کوي دا محترمو زه مسلمان خبره کوم د مسلمان عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي جاء عربی یو باندې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کې د الله رسول څوک به جهنم کې پاتې شي مسلمانانو نه یعنی چې ټول مسلمانان راوځي اخیری جهنمی به څوک نبی اوږد حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله جواب ورکړي ها یو کس په جهنم کې دا به چغې لګي یا حنانو یا منانو بار به आवाज راځي تر دې پورې چې دې आवाज به جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام واوري جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به الله مخې ته لاړ شي الته په سجده باندې شي الله به ورله جواب ورکړي سر پورته کې اے جبرئیل تاسو لیدل دي الله تعالی علم د زما استاد اظهار د پاره ما او تا ته رخکار کولو د پاره تپوس کوي نن ما تپوس کې سر پورته کې جبرئیل سدی لیدل دي دی ورته الله आवाज راځي جهنم نه یا حنان یا منانو الله ورته وی جبرئیل لاړ شه جهنم ته جهنم داروغه ته وایا پلان کې چې یا حنان یا منانو چغي لګي جهنم نه راو باسه جبرئیل براشي دروازه به وټکي دروازه به کلاو شي هغه مالک داروغه فرشته ته به وي د الله را لګلې ما هغه انسان چې چغي لګي مسلمان پاتې هغه او باسه دیبور ته وي جهنم سا اغسترا زنن رز لا عارف الحجاره من الحديد ولا الحديد من الحجاره نن ورځ زره ګټي او د وسپنې او د انسان تمیز نشم کوله نن ورځ ارسستر شوی دي او هم مالک فرشته کوم ده دغه مالک داروغه جهنم فرشته دغه داروغه نبی علیہ السلام فرمای ډیر جهنميانو نه دې خبر ده چې پلان کې جهنمي په دې ګوټ کې ده پلان کې جهنمي په دې کند کې ده لکه پکور کې یو پلار ده هغه ته پتره چې زما پکور کې پلان کې بچي په دې کمره کې ده پلان کې بچي په دې کمره کې ده په دغه ورځ باندې مالک فرشته تم پته نه لګي د ورته جهنم ساغ سره د یاد وساتي دا ګرمي یخني راشي
حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا دوه قسم عذاب، یو ګرم جهنم والا، یو یخ عذاب والا جهنم چې زمهریر ورته ویل کیږي. د دواړو الله ته پریاد وکړو، ګرم جهنم او یخ جهنم، الله زه دومره ګرم شوم زما دیوالونه یو بلو خاړه، یخ جهنم الله دومره یخ شوم زما دیوالونه یو بلو خاړه. الله ورته اجازه ورکو کال کې یو ساعت اخله یو تا اخله. ګرم جهنم ساو اخلي دنیا کې ګرمي راشي، یخ جهنم ساو اخلي دنیا کې یخنی راشي. او بیا محترمو دغه ګرمي او د یو ساعت دنیا ته نه را رسیږي، دغه ساعت د نور ځان تراکږي، نور بیا نور هغه حرارت ځان تراخ کو ما کوم علاقه چې وس نور ته ژوند نږدې ده یا لري د راغي مطابق حرارت ورکي. ګرم ساو اغست کال کې یو ځل نور کې ګرمایش راغی، دنیا کې ګرمي رااله. یخ سای واغست دنیا کې یخنی رااله. کدا یو سا دنیا ته پوره رااله دنیا به پاتې نشي، ختمه بشي. التستا جسم هم غټ شوی دی، انسان 60 غز 65 غز کوټه کې پیړ شوی دی. او په دغه ځکه د جهنم اور د دنیا د اور نه 70 چنده دا زیات دی. واستاغه ته اندازه ولګو خپل او درم وارز مدا کو. نن ماو ته خو ګرمۍ ته 15 منټ نه شوټینګ دی کنه. نن دې اختی ته انسان سوچو کی دا جامع لري کوم په دې یخنۍ کې زپ منرخیلو کې روان شم چې حال له دا هغه زمهریر والا جهنم دی. دیوس ما ارس کو داروغه ورته وي جهنم سا هغه سره ماته پته نه لګي انسانان کمزې کې دي. د بیا را له الله مخ ته په سجده باندې لري جواب ورکي الله رب العزت تبوس کې جبريل ولی سر پورته کسو شو هغه جهنمی درانه وستو دا ورته وي الله هغه خو مال دا جواب راکو دی الله رب العزت ورته ویلاړ شه دې ته وایا چې هغه یا حنانو یا منانو چغه لګون کې فی ستر کذا و کذا فی قار کذا و کذا فی زاویه کذا و کذا لاړ شه په پلان کې ګټ کې په پلان کې زی کې په پلان کې کند کې پروت دی د چې کله واپس راشي هغه کسته نشاندهی ورکی چې دغه مالک فرشته ورشي د پاسه حدیث کې راځي د پاسه په ماران لړمانان پراتري هغه له یو سن ور کې ماران لړمانان تلری شو دویم سن ور کې د دل لاسونه خپې د لاسونه د شات تړلې شوی دي خپې د 60 سره تړلې شوی دي هټ کړو کې پروت دی بیړو کې پروت دی بل سن ور کې اغم تلری شو ځان سره را روان کی